ډاکټر صاحب مریض عاجل دی ډاکټر صاحب عاجل دی اکسیجن ولګوه نرسانه تکړه شه اکسیجن ولګوه اکسیجن ولګوه نفس خارج سلیری ساعت بعد صحیح دی نرسه صحیح دی د وضعیت ښه کېږي صحیح دی سلیری ساعت بعد بیا ګورو صحیح شو ډاکټر صاحب مریض اکسیجن لیکلی اوس حالات ښه ده خازه صحیح ده اوس به یې وګورم یو دفعه بیا دوباره بیا وګورو چې وضعیت یې څنګه دی ښه شوی که نه ځوانه اوس څنګه یې تکلیف دې څنګه دی ښه یم ډاکټر صاحب ښه ته اوس ورو ورو لږ ارجک شه جګېدی شي زه تر کېنه ده سړي وشله څنګه دی کوم تکلیف خو نه احساسوې ته مشکل چې خو نه وي کوم تکلیف نه ډاکټر صاحب بیخي روغ جوړ یې ښه یم صحیح ده لږ وروسته بیا راشو ډاکټر صاحب ځوانه څه مشکل و نه ډاکټر صاحب مې اوس ښه یم زه به نور لاړ شم زه صحیح ده تللی شي موږ د نوي سره نور مشکل نشته دا بیل د څه تحویل که صحیح دی دا اکسیجن پیسې د څه تحویل که صحیح دی مشکل نشته ولې ځوانه ولې ژاړې څه مشکل دی څه تکلیف دی ژوند کې کوم داسې مشکل دی که څنګه چل دی ځوانه که مشکل لري نو زه دا پیسې نه خلم د اکسیجن مې مه تحویلوه پیسې مه ورکوه هېڅ خبره نشته مه ورکوه دا پیسې نه الحمدلله ډاکټر صاحب دومره پیسې هسه شته چې دا 5000 افغانۍ زه یې ته تحویل کړم نو بیا ولې ژاړې مشکل چې شه دی مشکل څه خبره ولې ژاړې پیسې هم لرې مشکل په دغې ژړا راغله ډاکټر صاحب چې زه تاسو ته راغلم فقط د 40 ساعتو لپاره ماته اکسیجن راکړه په دغې 15000 افغانۍ راغلې او موږ په کلونو د الله په فضل او مهربانۍ سره مفت اکسیجن خلو شکر مفت اکسیجن خلو او د زه اوس پوه شوم په دغې نه چې موږ څومره ناشکره او څومره ستر رب ته منامات خاله کړي موږ ته الله مفت اکسیجن ورکړی دی باید موږ د الله په هر ځای کې د الله شکر وباسو الله شکر ادا وکړو صحیح د ځوانه ښې خبرې دې وکړې باید هر سړی په ژوند کې مرسته